عالم به ورته ځي واه واه شهید د الله لاره کې شهید شوی او هغه کس چې حلال مال ورسره دی او په دین لوټاو کړی دی دا مدرسې او دا جماعتونه او دا یتیمانان او دا کونډې رنډې دا صدقات دا درې کسان به اول جهنم ته ځي او پړ مخې به ځي والعیاذ بالله ملایک به راکاږي ولې عالم ته وایي ته ما علم درکړی خپل کتاب نه پوهه کړی دا نعمت مني او یا الله څه دې کړي دې نعمت شکر یا الله ما خو ستا کتاب خلکو ته بیان کړی دی ستا دین مې بیان کړی دی ستا دپاره الله به وایي دا ستا دپاره ټکې ترې لرې کړي زما دپاره نه یې کړی دا تا خپل ځان د صفتونو لپاره کړی خلک زما صفت وکړي خلک ما ته غټ علامه صاحب وایي شیخ القرآن او شیخ الحدیث او شیخ العربي والعجم او پیر طریقت او فلان او فلان جامع المعقول والمنقول پورا پړپړې درې څلور کرخو کې ولا غلا لقبونه چې لیکلي دغه لپاره دي کړه ولی کامل او فلان بدغه صفاتونه ته خوشاله دي دی ټکو ته خوشاله دي بس هغه ته ویل شي دغه لپاره دي کړه الله رب العالمین دې موږ ټول کې اخلاص پیدا کړي وي دا دروغجن دي ملائکه ته وایي دا چې څه لپاره کار کړي او غاسي مرته ویل شي دي راځي جهنم ته پړمخ شهید ته وای تا jihad کړو تا تما خسته ځواني در کړو دین د پاره څه قرباني یا الله ستاسو دین د پاره معصوم جهادونه ورستړي یا غرونو ته خطل او کوزیدل او تکلیفونه غلوږي وطن دي حتی چې ستاله را کې شهید شوم الله تعالی زما لار او زما د پاره ټکې ته لري ته به دې د پاره پیدا کار کو چې خلک وچ فلان دا ډېر بهادر دی دا ډېر زړور دی دا کمانډر سیب دی دا فلانې سیب دی دا خو هغه بعض ته قومندان سیب وي تا خو دې لپاره دا کار کړی الله اکبر تا ته ویلی شوي دي دغه د مقصد روب جمعول خلک یارول خلکو باندې خپل پریشر اچول دې لپاره دا کارونه کړي زما رضا دا ټکې کې کټ کا زه ستا په نیت خبر وم ریکاږي جهنم ته والعیاذ بالله مالدار ته وایي تعالی ما ډېر مالونه درکړي حلال یاد دي شي بنده نعمتونه مهرباني کړو او یا الله څه دې وکړو یا الله ستا په لاره کې مې ټول لګول هر ځای کې به چې د نیکۍ کار او د خیر کار ما به پکې مالونه لګول چې ته رانه رضا شي الله دا زما د رضا ټکې ته لري تا دې دپاره کول چې تا ته وویل شي دا ډېر سخي سړی دا سړی ډېر مال لګوي د الله په او تا د دې لپاره لګول چې خلک دې صفتونه وکړي تا خو د الله د رضا لپاره دا کار نه یې کړی راکاږي جهنم ته والعیاذ بالله نو زما محترم ورونو اصل په هر عمل کې زموږ ستاسو اخلاص